ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې د افغان خبریالانو خوندیدو کمیټې له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د شته فرصتونو او ستونزو اورېدو په موخه د سیمه ییزو خبریالانو، رسنیو مسؤلینو او دولتي ادارو استازو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي بدلون وویل رسنۍ د حکومت او خلکو ترمنځ د پول حیثیت لري او باید د ژورنالیزم اصولو په پام کې نیولو سره په خپل وخت کره خبرونه هیوادوالو ته وړاندې او د پردیو د پوچ تبلیغاتو مخنیوی وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایتي ادارو د وایندویانو سره د رسنیو د استازو سره مستقیما یو بل سره هره میاشت ناستې برابروي تر څو پورې هغه سوء تفاهمونه له منځه لاړ شي او یو د اعتماد فضا رامنځته شي چې دغه خوشبختانه دغه ناستو دې ته زمینه برابره کړې ده چې ټول ژورنالیستان وکولی شي اطلاعات ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وویل د اسلامي امارت په راتګ سره په لومړیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې یو څه ستونزې وي خو په تېر کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي. خو له لنۍ کمره تقریبا په دغه تېر یو کال کې دغه ستونزه تر ډېره پورې حل شوې. مثلا په خپله دغه د یو ریاست رامنځته کېدل اطلاعاتو ته د لاسرسي په نامه چې دا تر ډېره پورې دغه ستونزه حل کوي. یعنی هغه وایندویان چې هغوی ډېر فعال نه دي یا داسې ډېر معلومات نه لري د خپل کار په اړه هغوی ته روزنیز ورکشاپونه جوړوي هغوی روزي تر څو څه ډول معلومات کوم معلومات محرم دي کوم معلومات شریک کي په دې اړه ورته روزنه ورکړي. ورته مهال یو شمېر خبریالان دا ډول ناستې د خبریالانو ستونزو د حل او اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې خورا اړینه او ارزښتمنې بولي او په دوام یې ټینګار کوي. همدغسې ناستې کولی شي چې دلته د ژورنالیستانو هغه د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لا نورې اسانتیاوې رامنځته کړي ځکه دلته مسؤلین او خبریالان او د خوندیتابه کمیټې هغه غړي ټول په یو میز سره راغونډ خپل ستونزې هغه مشکلات دلته د مسؤلینو سره شریک کړل. کومې غوښتنې چې خبریالانو د خوندیتابه کمیټې نه درلودې هغه هغوی سره شریکې کړلې تر څو هغه ستونزې چې دوی لري هغه ته لا د حل لارې پیدا شي. مسؤلین په بېلابېلو برخو کې د خبریالانو لاسنیوی وکړي او دوی ته لاس ورکړي تر څو په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخامخ نه شي. نو دغه ډول راټولېدنې او ناستې ډېرې ګټورې دي او خبریالانو ته په راتلونکي کې ګټه کولی شي. د یادونې وړ ده چې د ناستې په پای کې د مشرانو له لوري د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو ته په یو شمېر برخو کې لازمې سپارښتنې هم وشوې.